ملمه راغی رسول الله علیه السلام سره شپه شوه. رسول الله علیه السلام بیبیانو ته وایي یوه بیبي عایشې کور کې څه شته؟ یا رسول الله علیه السلام صرف اوبه دي. بلې ته وایي زینب څه شته؟ وایي نه اوبه دي. حفصې څه شته؟ اوبه دي. میمونې څه شته؟ نه اوبه دي. فلانکۍ څه شته؟ نه صرف اوبه دي. په 9 کورونو کې نه ډوډۍ وه، نه کجورې وې، نه خوراکونه و، صرف اوبه وې. مېلمه خو یې په اوبو باندې شپه نه تېروي. صحابو ته غږ وکړئ، صحابو زما مېلمه زما په قرض کې څوک ځان سره بوځئ، زما دپاره یې موړ کوي، زما مېلمه دی، په ما یې حق دی، خو څه راکره نشته. ابو طلحه رضی الله عنه پاڅېده، یا رسول الله علیه السلام ستا مبارک مېلمه، زه ډېر خوش قسمت یم چې ستا مېلمه زما مېلمه شي. د رسول الله مېلمه زما په کور کې. کور ته چې لاړه ښځې ته وایي مېلمه مې راوسته، یا ام سلیم. هغه ورته وایي خاوند الله دې په تا رحم وکړي، په کور کې خو دومره څه دي چې ستا او زما او د بچو کېږي. که موږ ځان مړو مېلمه به څه خوري، او که مېلمه مړو بچي په نهره پاتې کېږي. ابو طلحه ورته وایي ام سلیم زمونږ بچو ډېرې شپې مړې کړې دي، یوه شپه دې په نهره تېره کې دنیا نه ورانېږي. خو د رسول الله مېلمه په نهره نه پرېږدو. بچي اوده که، بچي اوده کړل چې قلار شئ، اوده شئ. خوراک لږو. بیبي ته وایي ته ډیوه کله لګوه او کله یې مړه کوه. مېلمه به زمونږ په خوراک نه پوهېږي چې ټوله مېلمه وخوري. مېلمه موړ شي، مېلمه موړ شه، خوراک یې وکړه. ښځه او خاوند په نهره شپه تېره کړه، وړو وړو بچو په نهره شپه تېره کړه. سحر چې کله دربار د حضور صلی الله علیه وسلم ته ورغی، رسول الله علیه السلام ورته فرمایي ابو طلحه ستا د راتګ نه مخکې وحی راغلی ده، بېګا دې څه کړي دي؟ قد ضحک الله لصنیعکما، الله خاندي، الله خوشحاله دی ستاسو د ښځې او د خاوند کار ته. الله تاسو نه راضي دی. ما باندې آیات نازل شو ویؤثرون علی انفسهم، بلې غوره که ځان یې نهر پرېښوده. دا کامیاب خلک یي. هغه امت نه کامیابېږي چې خپله فروټ خوري او د فروټو پوستکي د غریب ګاونډي مخې ته غورځوي. هغه امت نه کامیابېږي چې نن فرجونه او فریزر یې ډکوي او کونډې یتیمانان د اوښکو سره ډوډۍ خوري. ډېرې میندې شته دی، نن به ورته بچي جاړي چې مورې خلکو فلانکي څاروی راوستی و، فلانکي راوستی و. د مور به دغه جواب وي چې بچو ستاسو خو پلار نشته. د دې امت فکر وکئ، دا امت کونډې لري، دا امت یتیمانان لري، دا امت غربا لري، دا امت مزدورکاري لري، دا امت ډېر بېوسه دی، دا ډېر بېوزله دی. لږ د سیخانو نه راکوز شه، لږ د قیمو نه راښکته شه، لږ د هر وخت باربیکیو نه راکوز شه. و مسلمانه د بل مسلمان غم وکړه، مؤمن به نه شي تر هغې پورې چې څه ځان له خوښۍ دا بل له خوښ نه کړي.